راځه څه رقم یا خو پر لارې څه ووایه همداسې یا خو پر لارې څه ووایه دې راته کښېنه نمبر دې ولې بند و څه ووایه نمبر دې ولې بند و ښه بند و اوکې داسې یخ و څه ووایه یخ و دغه رقم یخ و طاقت نه کېدی چې هلته په بس کې کښېنستلی یم بیا تر دغه ځایه پورې اوف زاره یې راوچاودل په دا ډېر یخ څه ووایه چې په بس کې کښېنستم تر دې ځایه راتلمه بیخي ټینګ یخ مې وسو څه ووایه زاره یې راوچاودل په دا ډېر یخ دغسې یخ څه ووایه هغه پاور بانک مې پسې ورک سو څه ووایه پاور بانک مې ورک سو داسې په زاوال یم ورسره نو په ټلیفون کې مې چارج خلاص سو د بل پر نمبر مې زنګ درته راوالي چې کتل مې ستا نمبر هم بند دی څه ووایه د بل چا پر نمبر مې زنګ درته راوالي هغه چې مې کتل ستا نمبر هم بند څه ووایه وایم پاور بانک مې ورک سو ټلیفون مې بند سو بیا مې د بل چا پر نمبر زنګ درته راوالي هغه ستا نمبر هم بند و څه ووایه توبه مې د خدای دا نو اوس څه نمبر غواړي تا ته نو کوم کور نه دی معلوم خو سیده به راغلی وای کور ته یا ادرس دې راسیي روبارې مې دلته د دوکاندار څه پوښتنه وکړل ستا کور یې راوښوي څه ووایه ادرس دې راسیي روبارې مې د دوکاندار څه پوښتنه وکړل هغه ستا ځای راوښوي ښه څه ووایه زه خو د ماښام د خوا چې بېدېږم ټلیفون بند کړم دا ستا ټلیفون ولې بند و او وایم چارج یې خلاص و پاور بانک مې پسې ورک سو په دا خطر بند و څه ووایه پاور بانک مې ورک سو د ټلیفون چارج خلاص و باره بند سو څه ووایه او وایم پاور بانک مې ورک سو ټلیفون چارج خلاص کړي باره مې د بل چا په ټلیفون زنګ درته راوولی څه ووایه یاره زه کیسه درته کوم زه پر څه حال یم څنګه ستړی سوی یم ته ماته وایه څه وایه او څه وایه خو ته خو زما پر خبرې وارې غوږ ونیسه څه ووایه نو ستا مشکل څه دی اوف ما مشکل د هغه دی پاور بانک مې ورک سو ټلیفون اوس بند په جیب کې راسره دی څه ووایه ټلیفون مې د هغسې بند په جیب کې دی پاور بانک په کار دی یا چارجر راته راوړه یا پاور بانک راواخله څه ووایه اوس به زه د سي درته راوړم تا به اول غږ کړی وای ته کله سړی غږ ته پرېږدې څه وایه او څه وایه او وای راکه پاور بانک راکه دا 10,000 ایمېچ پاور بانک دی فاست او دا سوپر فاست ګوټکا ده دغه لین دی دا ټول ضمانتي شیان دي ټلیفون په نیم ساعت کې در چارجي ښه دا چیرې رانیولي دي د خیره سره دا په حافظ هلال شرکت کې څه وایه په حافظ هلال شرکت کې څه وایه ته اوس په حافظ هلال شرکت کې وای دا وایرس دې ماته هم را انتقال کړي ښه په حافظ هلال شرکت کې ډېره زیاته مننه یوازې دا نه په حافظ هلال شرکت کې د موبایل اړوند هر اکسسریز په ضمانت او په ارزانه قیمت ترلاسه کولی شي حافظ هلال شرکت په حافظ هلال شرکت کې د موبایل اړوند اجناس په پوره ضمانت سره ترلاسه کولی شي لکه سوپر فاست ګوټکان موټري او برقي سوپر فاست کیبلان د 10,000 څخه تر 80,000 MH پورې پاور بانکونه اصلي ګوشکي او داسې نور ادرس کندهار موبایل سنټر دوهم منزل حافظ هلال شرکت 46 او 39 نمبر دکان دوهم ادرس لشکرګاه ښار حاجی غلام نبی مارکیټ دوهم منزل حافظ هلال د چارجرانو شرکت